السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عمران علي او تاسو ګورئ pashtotimes.com. په خپله نوې ویډیو کې به موږ زده کوو چې زموږ سره په ان پیج کې انګلیش څنګه لیکلی کېږي او څه طریقه یې ده. موږ ته د انګلیش د لیکلو ضرورت نه ده. موږ سره انګلیش په دوو طریقو باندې راځي. یو په دې اردو باندې موږ له پاسه کلیک کوو، دا زموږ سره اوس انګلیش راغی. نو دلته موږ هر قسمه انګلیش لیکلی شو. کله چې موږ په دې اردو باندې کلیک موږ سره به انګلیش اوپن شي او موږ په انګلیش کې بیا لیکل کولی شو. مطلب مثلا زه اوس لیکم اینډ، دا زما سره انګلیش راغی. او بله طریقه یې دا چې موږ کنټرول سپیس باندې هم موږ انګلیش ته وړلی شو. ښه بله طریقه چې دا نو موږ دلته راشو لینګویج ژبه چې ده نو هغه په دې ټوګل باندې هم چینج کېږي. ټوګل کو یو پیر زموږ سره اردو چینج شوه، بیا دوباره ټوګل کو نو بیا انګلیش راغی. که موږ غواړو نو هر قسمه لیکل پکې انګلیش کولی شو. My name is pashtotimes.com. دا به زموږ سره انګلیش ولیکلی شو. اوس موږ غواړو دا سیو کړو، زموږ سره انګلیش فایل هم سیو کېږي. ای باندې کلیک کړو، زموږ سره ټول سلیکټ شي او بیا کنټرول اس ووهو نو دا زموږ سره به دا فایل سیو شي. چونکې دا فایل موږ لاول سیو کړی نو دې وجې نه دلته زموږ سره هغه سیو باکس زموږ سره رانغی او ډایرکټ سیو شو.